سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د افغانستان په ښکلي ولایت نورستان کې حاضر یم. لیدونکو په نورستان کې مې لومړی خپرونه ده. تاسو تیره خپرونه وکتله چې موږ د کونړ څخه تر نورستانه پورې تاسو ته چمتو کړې وه چې په نیمه شپه د شپې شاوخوا 10:30 بجې موږ د نورستان مرکز پارون ته راورسېدو. نو نن مې لومړی خپرونه ده په نورستان کې او په نورستان کې به داسې ډېرې بېلابېل ډوله خپرونې ولرم. نو هیله ده چې دغه خپرونې را سره یو ځای وګورئ او خوند ترې واخلئ د نورستان د عجایبو څخه، د ښایستونو څخه، د ښکلاو څخه، د نښترو څخه، د غرونو څخه، د چمنونو څخه، د اوبو څخه. بېلابېلو سیمو ته ولسوالیو ته به موږ په راتلونکي کې ځو انشاءالله او تاسو ته به پکې ځانګړې او ښایسته خپرونې چمتو کوو. هغه نورستان چې ښکلا یې له ډېرو خلکو څخه پټه پاتې ده، نو موږ به هڅه کوو چې تاسو ته د نورستان ډېرې ښکلاوې په بېلابېلو خپرونو کې در وښیو. له بده مرغه چې د نورستان لویه لاره چې ده له کونړه تر نورستانه پورې ډېره کچه ده، خرابه ده. په دې هیله چې راتلونکي کې ورته پاملرنه وشي او دغه لاره جوړه شي تر څو موږ وکولی شو په اسانۍ سره دلته نورستان ته هر کله راشو او د دې ترڅنګ هغه هیوادوال چې غواړي مینه لري، علاقه لري چې نورستان ته په چکر په سفر په تفریح راشي، نو هغوی به هم په اسانۍ وشي کولی راشي. او د دې ترڅنګ د نړۍ سیلانیان، هغه سیلانیان چې نورستان پیژني خو تر اوسه ورته نه دي راغلي او هڅه کوي چې دلته راشي، هغوی ته به هم په دې برخه کې اسانتیاوې برابرې شي. او د دې ترڅنګ دلته چې یو څو مجهزه هوټلونه، رستورانتونه هم جوړ شي، دا به لا ډېر ښه وي. نو زه ډېرې خبرې نه کومه، د نورستان د پارون ښار لومړی خپرونه له دې ځای څخه نن تاسو ته پیل کومه. بیا به له دې ځایه ورشو د نورستان د پارون ښار بازار ته او تاسو باندې به د نورستان د پارون ښار بېلابېلې سیمې په دې خپرونه کې وګورو. ملتیا مې وکړئ په پیل کې یو څو ښکلي انځورونه در سره. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د نورستان ولایت د پارون ښار دی او دغه یوه تفریحي سیمه ده. داسې سیمه ده لکه قرغې په شان، خو قرغه کې داسې نښترې نشته، داسې شینوالی نشته، یوازې اوبه دي، خو دلته بیا ماشاءالله هر څه شته. سلامونه وروره، جوړ په خیر، ښه صحت دی، ښه دی، په خیر یې. پیل کې که زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنې، مسؤلیت دې راته ووایي. نوم مې دین محمد او د کشتۍ مسؤلیت لرم او کارمند د کشتۍ یم دلته فعلا. کارمند د دې کشتۍ و. بله. دغه کشتۍ دولتي دي که نه؟ دولت پورې مربوط دي، خو د افغان تور شرکت دي او د اطلاعات فرهنګ په مربوطه دي. خو د اطلاعات او فرهنګ پورې تړلي، یعنی شخصي نه دی؟ او شخصي نه دی. ښه، ډېر ښه. او که دا راته ووایي څنګه دي خلک راځي کښتیو کې اخوا دېخوا چکرې وهي که نه؟ او راځي خلک، خو مقصد شکایت لري د سړک څخه، وایي چې ډېره خامه ده او ډېره لرې ده سفر، او څوک چې یو پېره راشي زړه نه کوي چې بېرته دوباره دلته راشي. نو د سړک په خاطر خو کنه خو زیات سیلانیان راځي دلته. زړه خو باید وکړي چې د ښکلاو څخه ډک ولایت دی. بالکل، خو مقصد دا ده چې موږ دا سړک جوړه شي
خو سړک یې بیخي خرابه ده سړک یې خو واقعا دوستانو بیخي د یوې ولسوالۍ په سطحه څه چې د یو کلي په سطحه هم نه دی، ډېر وران دی، خراب دی، کچه دی. په دې هیله چې راتلونکي کې ورته کار وشي، جوړ شي، تر څو ټول خلک، ټول هیوادوال او د دې ترڅنګ بهرني سیلانیان وکولی شي چې نورستان ته په اسانۍ سره راشي، دلته چکر وهي او د دې ښکلاو څخه، د دې طبیعت څخه، د دې هوا څخه خوند واخلي. اوس خلک ډیر دي که پخوا خلک ډیر؟ دغه اختر ورځو کې خلک ډېر خو فعلا خو دونه نشته. د اختر ورځو کې خلک ډیر راځي. د اختر ورځو کې خلک ډېر راځي او نور چې کوم دلته د کانکور امتحان و د هغې په صفت باندې دلته چې کوم د شاګردان زیات راغلي چې امتحان ورکړي او نور دلته خاص څوک دونه نه وي، خو خاص سیلانانو د ځای ده چې سیلانیان دلته راشي. خو سرکه خرابه ده، باید چې دا زموږ سړک جوړ شي د نورستان. په دې هیله چې دغه سړک جوړ شي نور هېڅ ستونزه نشته. هېڅ ستونزه نشته، امن امنیت ده انشاءالله. بلکل. او دا که راته ووایي دلته د نورستان څخه کشتیو ته زیات خلک راځي که نه له نورو ولایتونو څخه؟ نه، نو د نورو ولایتو څخه خلک زیات راځي. نورستانیان زموږ چې کوم دی دونه نه وي، د نورو ولایتو خلک زیات راځي دلته. هغوی سیلانیان چې کوم دی هغوی دلته راشي او نور د نورستان خلک چې کوم دی هغوی خو یو پیره لیدلی ده چې دوی مو پیره خو هغه نه راځي، خو چې سیلانیانو ته دا هم دغه برابر کړی ده چې دلته دا یو تفریحي ځای ده. بلکل. او د دې کښتیو په اړه که راته ووایي قیمت یې په څو دی، څومره وخت دپاره؟ قیمت یې داسې ده چې هر څومره چې وګرځي ملت په حساب موږ د دقیقې حساب باندې 3 روپۍ اخلو. د دقیقې په حساب 3 افغانۍ؟ 3 افغانۍ دي. د دقیقې حساب باندې 3 افغانۍ اخلو چې هغه هر څومره ملت هم تېر کړي. موږ خو دې کې چې 10 ملټه تېروي که 60 ملټه تېروي هغې پورې اړه لري، که نیم ساعته تېروي ډېر. او دغسې حساب ده. سمه ده، مننه. او زه خبر شوم چې دلته به هوایي ازانګوګانې جوړیږي، هغه کومه ساحه کې جوړیږي؟ هغه هم دغه لاندې ساحه ده، د امنیت طرفه ده، لاندې واکونش خواته ده. شاید انشاءالله جوړېدو خبره کړې ده، خو شاید چې جوړه شي انشاءالله. او هوټل چې جوړیږي؟ او هوټل هم خبره ده، او د هوټل خبره هم کېږي. هغه هم هلته لاندې د واکونش ځای کې ده. د ښاروالۍ لخوا دا جوړیږي؟ د فعلا خو د فرهنګ پورې مربوط دي او نه پوهېږم چې وروسته د کوم ریاست پورې مربوطه ده. د اطلاعات و فرهنګ وزارت غواړي چې دغسې یو هوټل په معیارونو برابر او د دې ترڅنګ دا ځانګووې جوړې کړي د چکر لپاره. بله، او دغسې دلته خو چې ما وکتلې د هوټلونو د رستورانتونو ستونزې هم شته که نه؟ او ډېرې ستونزې دي، خلکو بس نشي کولی چې مقصد چې زیاتر راشي، ډېر مشکلاتونه لري، زیات د دولتي ځایونو کې شپه کوي. نو نشته داسې تعمیرونه خلکو جوړ کړي نه دي. پاتې ولایت ده، سړک ورته خرابه ده چې سړک جوړه شي چې مقصد خلک دلته سرمایه‌ګذاري وکړي، راشي خلک. د برېښنا په اړه، برق په اړه که برق خو جوړه ده، خو د ولایت په سطحه جوړه ده، خو بیا خاص د دولتي پروګرامونو کې شته او د کلي کې چې کوم دی خپل برق ده او د هر کلي ځان ته خپل برق کلي کې بیا د دولت لخوا په خوا وختونو کې جوړ شوی که نه د خلکو لخوا؟ نه، د خلکو برق ده، شخصي برق ده. هر کلي کې دغې اوبو په واسطه نو ډایناموګان ایښي دي او برق یې ځان ته. بلې، همدغسې ده. ډېر ښه. ولایت کې بیا څو ساعته برق لري؟ ولایت کې خو 40 ساعته برق ده. 40 ساعته. 40 ساعته. همدا ډیم به وي که نه؟ همدغه ډیم د ولایت برق ده. دغه ډیم همدغه د ولایت برق دی او 40 ساعته. 40 ساعته فعال ده. ډېر ښه. ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسي. لیدونکو ورو چې ډېر ښه وغږېده د دې کښتیو مسؤلو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې تړلې کښتۍ دي، یعنې دغه سیمه ټوله شخصي نه ده. او د دې ترڅنګ د دوی په وینا چې راتلونکي کې به انشاءالله هغه هوایي زانګوګانې په دې غرونو کې د یو غره نه بل غره ته جوړې شي، خلک به پکې تفریح چکر وهي او یو په معیار برابر هوټل به هم جوړ شي. په دې هیله چې جوړ شي او ژر جوړ شي، ځکه دا ستونزه واقعا ما په خپلو سترګو وکتله. لکه تېره خپرونه کې چې تاسو وکتل، موږ ناوخته راورسېدو، بیا نو هوټلونه نه وو چې موږ پکې شپه کړې وه. په ډېرو مشکلاتو مو ځان ته اتاق را پیدا کړو. نو په دې هیله چې دغه ستونزې حل شي، دغه سړک ورته جوړ شي، تر څو ټول هیوادوال په اسانۍ سره وکولی شي چې دلته نورستان ولایت ته راشي او د دې ښکلاو، طبیعتونو او ښایستونو، د دې ښکلې هوا او عجایبو څخه خوند واخلي. ملتیا مې
امین هستم، از کابل آمدیم. از کابل آمدی؟ از کابل آمدیم. چند روز میشه که آمدی؟ ما 1-2 روز 3 روز میشه که آمدیم. دفعه اولت از نورستان؟ دفعه اول است. چطور است نورستان؟ خوب منطقه است، خوب جای است، خوب جای سرسبز است، خوب دره داره، خوب جای زیباست. پیش از این تو جای در افغانستان دیدی؟ نه 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 نه. اولین خارج دفعه رفتی است یا که نه؟ ما نه نرفتیم. نرفتی؟ نه. اولین دفعه است اولین که دفعه است تو یک که جای در تو افغانستان؟ یک جای دیدیم ما. کجایش رفتی؟ ای تا مو آخر رفتیم، تا آخر مؤخر. دره را. آه. خوب جای سرسبز، خوب جای مقبول، خوب جای زیبا دیگه. بسیار لذت بردیم، بسیار خوش شدیم، ساعت ما تیر شد. خب پیش از این نورستان صفتش حتما شنیده بودی؟ صفتش شنیده بودم که گفتم چی وقت باشه که یک دفعه برم. اینا که از آمدی نزدیک چی مشکلات بود یا نه؟ درا دیگه یک ذره مشکلات هست. امیرا دیگه همه چیزش صحیح است. همه چیز صحیح است. امیراش بسیار امیرا دیگه خراب است. از خراب کنر است. تا نورستان زیاد مانده میکنه. زلم میساز آدم. خب امو زلم که میسازه باز امیجا که بیه یعنی ارزش از ایره داره. داره. دیگه پشیمان نمیشه. نه ما شب مرکت کردیم 2:30-3 بجه شب رسیدیم. واده که صبح دیدیم میجره یکی دم ما راست شد. چی میگی؟ خب بسیار خوب. خودت چطور هستی باز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما محمد جان است. از ولایت کابل به نورستان آمدیم. بسیار چکر. خوب. چطور است؟ از خودت هم دیگه دفعه اول؟ بله دفعه اول ما خود ما در تلویزیون ها و یوتیوب و در فیسبوک سرچ کرده بودیم دیگه. شوق ما شد که بخیر بیایم به ولایت نورستان از نزدیک دیدن کنیم. چطور احساس داری؟ چه قسمت؟ بسیار احساس و خوشی داریم. همین 2-3 روز میشه که دمی منطقه دیش تیوی دیوه بلد شدیم دیگه. کاملا چکر زدیم دیگه. ساعت ما تیر شد، تب ما خوش شد دیگه. زیاد وقت میشد که چکر نرفته بودیم به ولایت نورستان سفر کردیم. فقط یکم می مشکلات می راه بود که سرک از کنر تا به خود ولایت نورستان یکم خراب بود دیگه. خوب مردم میهمان نواز هستند و بسیار خوش اخلاق هستند دیگه. خیر ببینن. ساعت ما تیر شد. خودت پیش از این به کدام ولایت های افغانستان؟ ما خودم قندار، غزنی، نیمروز، پروان همی 12 ولایت گشتیم. مگم از نورستان مقبولیش جدا مقبولی ولایت نورستان دیگه ولایت ها نداره. کمی آمدیم گفتیم فکر کردیم ترکیه و فرانسه و جای آوری دیگه. شاید از اوجا کدام میجا مقبول از زیاد. اوجا کمی کار شده ای و ایجا همش طبیعی است. این منطقه را که دیدیم گفتیم و چیز سوات واری یعنی پاکستان سوات واری. مگم که او طرف ها رفتیم درای دیگر دیدیم واقعا مقبولی نورستان از زواکد بیشتر است. بسیار خوب. تشکر. افغانستان ما را در جهان نیست. خب آرامی چیز باشه دیگه. بسیار یک طبیعت یک چیز بسیار خوب است که دیگه. که اولین دفعه ما دیدیم در جهان نیست. جور شود دیگه. خب مردم دیگه مثل یک میله واره، یک ساتری واره، مردم میایه میجا دیدن میکنن. تشکر حاجی صاحب. داخل چی پیامی داری؟ زنده باشین، آرام در کل باشین. جهان وطندارای ما میبینیم. زنده باشین، آرام باشین دیگه. خوش باشین. تشکر. شما چی پیامی دارید؟ همین پیام داریم که نمیتو بخیر امنیت باشه که وطندارای ما بیاید نزدیک از این میجا دیدن کنن، چی از خارج از کشور باشه چی از داخل از کشور باشن، که همین سرکا بخیر پخته شود دیگه. نیت داریم که هر ماه یک ماه بعد از ولایت نورستان دیدن کنیم. بسیار خوب. بسیار دیگه خوشت آمد. تشکر. بخیر باشین حاجی صاحب.
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د نورستان ولایت پارون ښار دی. دغه شاوخوا سیمه چې تاسو وینئ دا نو د نورستان د پارون کوچنی ښار دی نسبت د نورو ولایتونو څخه. دلته ښار وړوکی دی او ډیر کم لږ دوکانونه دي. دلته چې ما وکتله د نورستانیانو په پرتله کونړیان ډیر دوکانونه لري. په دې اړه به زه خپله دلته له یو دوکاندار څخه هم پوښتنه وکړم او وبه ګورو چې دلته په دې دوکانونو کې څه پیدا کیږي. دا ورور ولاړ دی، پیل کې به له دې سره خبرې ولرم. ستړی مه شې وروره، جوړې په خیر صحت دې ښه دی، ته ستړی مه شې. جوړې په خیر پیل کې خو راته ځان وپېژنه. زه اسدالرحمن یم، د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته په نورستان مرکز پارون کې دوکان لرم د لباس فروشۍ. ډېر ښه. سعدالله خان وروره دا څنګه دلته دی نورستان کې پارون کې چې موږ وګرځېدو زیاتره دوکانونه چې دي د کونړیانو دي، خو نورستانیان پکې داسې ما ونه کتل. نو زما په فکر نورستانیان خلک اکثره داسې د تجارت او کاروبار سره دومره علاقه نه لري. دوی په ځمکې او کروندې او مالداري دغه شیانو ته زیات توجه ده. نو په دې خاطر دلته اکثره کاروبارونه او تجارتونه دوکانداریان د کونړیانو دي. خپله څومره وخت کېږي چې دلته دغه دوکان لري او په دې دوکان کې څه پیدا کېږي؟ زمونږ دوکان خو تقریبا دغه 10 کاله یا دین هم زیات 12-14 کاله شاوخوا کېږي او دغه د لباس فروشۍ دوکان دی زمونږ. واسکټ او جامپر او پکول او ټوپۍ او جامې تیار بنین او دغه جرابې او دغه شیان لباس. دا پکولونه پکې د نورستان دي که نه د کونړ؟ نه، د نورستان کې خپله پکول نه جوړیږي، د کونړ پکول دلته دغه کې د نورستان هغه خاص لباس چې ورته وي دلته جوړیږي دغه د ګډو د وړیو نه. د ګډو د وړیو نه دوستانو دانو د ګډانو له وړیو څخه د ویښتو څخه داسې چپنې جوړیږي چې دا په نورستان کې بیا زیاتره خلک استعمالوي. د لرګي سمسۍ دا د شمړو لپاره زیات کارول کیږي. دا د لرګي څخه جوړ شوي، په دې باندې چې شمړې کله جوړې کوي او ویې څښئ نو زیات خوند لري. او بل نور هم دوی څادرې او شیان دا به هم نورستاني وي که نه؟ دا د دې جوړ نه دی، دا کونړ کې جوړ دی. داسې څادرې او شیان زنانهیي جامې داسې یو پټه غوندې ملا نه تړي، هغه بیا دلته د ګلدوزي دپاره ډېر شیان دلته جوړوي. څنګه دی بازار دلته؟ خلک ډېر راځي کم راځي دی بازار ته؟ د ولسوالیو څخه هم راځي که نه یوازې هم دی پارون څخه؟ نه، دلته خو بازار یوازې د کلو چې کم خلک دي او دلته چې څوک وظیفې ولري یا کاروبار هم دا خلک دي. نور ولسوالۍ خو د نورستان تاسو ته معلومات چې خورې ورې ولسوالۍ دي، څه د کونړ ساحې ته راوتې دي، څه د لغمان داسې. نو بازار د دې چې د همدې مرکز د خلکو او دغه چې څوک دلته وظیفې لري شاوخوا یا د کونړ خلک د همدغه خلک اکثره دلته دي. په کوم فصل کې کوم موسم کې ستاسو بازار بیا دلته ډېر ګرم وي؟ دلته خو عموما دغه د اختر ورځو کې د روژې نه واخله او تر غټ اختره پورې دغه وخت کې بازارونه ښه سوداګانې ډېرې هغه کېږي. نور بیا ژمي کې داسې چې بیخي په نش کې ووایو نو حساب وي. ژمي کې څوک نه راځي؟ نه، ډېر کمې خلک، ځکه واورې یخني ډېره وي نو څوک. څومره واوره کېږي دلته؟ یاره کېږي واوره تقریبا مخکې خو به تر 2 متره شاوخوا رسېدله. 2 متره هم دلته پارون ښار کې؟ هو، دلته بره به تر 3 متره کلو کې دین هم زیاته، خو اوس دغه 1.5 متر یا څه کم متر دغه شاوخوا کېږي.
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د نورستان ولایت د پارون ښار دی. دا ښار نو داسې ښار دی چې بیخي پکې د موټرونو رش نشته. لکه څنګه چې ګورې دا د پارون د ښار عمومي سړک دی چې یو نیم موټر پکې ګاخوا دېخوا لاړ شي. دلته دا دوه ورونه را سره ولاړ دي. له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرم. ستړی مه شي جوړې په خیر یې. ته ستړی مه شي جوړې په خیر یې. کلاري د صحت دې ښه دی. خیر سي پیل کې ځان که وپېژنم. زه د احمد ظاهر د نورستان ولایت اوسېدونکی یم. فعلا د مرکز کې یم. مرکز کې د کومې ولسوالۍ پورې خپله تړل؟ زه خپله کامدیش ولسوالۍ. د کامدیش ولسوالۍ څخه یې. ما اورېدلی دي چې کامدیش ولسوالۍ ډېره ښکلې ده. نورستان دلته پارون ښار هم ښکلی دی. نورې سیمې چې ما وکتلې هم ښکلې وي، خو وایي چې کامدیش پکې بیخي ښکلی دی. کامدیش ماشاءالله هلته خو لږ هوار هم دی او ځنګلونه هم دقسې څنګه ځنګلونه دي دغه ځنګلونه هلته هم دي او خلک سیاحان نور ډېر خلک هلته راځي. انشاءالله په راتلونکي سفر کې به هڅه وکړو چې کامدیش ته هم ولاړ شو. تقریبا د پارون ښار څخه څومره لاره ده ورته؟ پارون نه بیا هلته نږدې دی. بیا هلته پاکستان سره د باډر هم لري. یعنې پارون نه څومره لار ده چې موږ لاړ شو ورته؟ تقریبا پارون نه چې داسې 9-10 غنټې لاره ده. 9-10 غنټې یا 9-10 ساعته د پارون ښار څخه کامدیش ولسوالۍ ته لار ده. ته څنګه یې وروره؟ جوړې صحت دې ښه دی؟ خیرات دی شکر د الله رحم دی. وپېژنئ لیدونکو ته. بلې نوم مې غلام ربي دی. تخلص مې مشفق کوم او زه هم خپله د نورستان ولایت څخه یم. نورستان کې د کومې سیمې؟ زه هم خپله د کامدیش ولسوالۍ څخه یم. د کامدیش ولسوالۍ څخه یې. دلته مو څه کول؟ دلته خپله وظیفه لرم، ماموریت ترسره کوم، دولت مامور یم. ډېر ښه. څنګه راوتی وې دې مازدیګري کې دلته د بازار ته؟ نو ولا دا خو طبعا یو چکر او خوري به کوو که نه، مازدیګری دی که نه، په دې خاطر باندې چې د باندې راووتو طبعا انسان خسته کېږي که نه، او په دفتر رسمیات خلاص شول نو د باندې چکر ته راووتو. سمه ده. او که دا راته ووایي څومره وخت کېږي دلته پارون ښار کې خپله اوسېږي، دنده لري؟ نه فی الحال خو دلته د مسافرت شپې صفا کوو، وظیفه لرو. تقریبا دا 3.5 کال هم کېږي چې دلته وظیفه ترسره کوو. څنګه د هوا دلته کوم موسم تاسو ته دلته ډېر خوند درکوي؟ ولا بس همدغه د اوړي موسم ډېر زبردست موسم وي. دغه موسم ولا دا تقریبا 4.5 میاشتو پورې او څه هوا برابره وي. بس د هغې نه خواته بیا نو ژمی ټول برفباري کېږي، واورې راځي. ولا ژمی خو ډېر یخ دی طبعا، ځکه ټولې واورې پرتې نسبت کابل نه دلته یخ ډېري. که سابقه وخته لاړ شو تقریبا 1-2 کاله مخکې به یعنې دومره برفباري کېدله چې بیا به د ماشیندرې بلوزرو باندې لارې صفا کولې، ان چې په دې راسته باندې به کوم موټر تله بل راستې به موټر نه لیده، نو داسې دومره ډېره برفباري به کېدله. اوس خو ماشاءالله نفوس هم زیات شوی دی او د هوا د رفت آمد د موټرو او سیلانیانو هم زیات شوی دی، نو دا هوا یو څه ذره ګرمه شوې ده، نو دومره ډېره برفباري نه کېږي. ډېر ښه. او دا که راته ووایي چې نورستان کې تاسو کومو سیمو ته تللي یئ او تاسو ته کومه سیمه ډېر خوند درکوي، یعنې طبیعت یې چې ډېر ښایسته وي، د ښکلا څخه ډک وي، ډېری سیلانیان ورته ورځي، چې موږ هم راتلونکو خپرونو کې ورشو؟ ولا په نوم نورستان خو هره سیمه یې ولا چې طبیعي منظرې لري، ډېرې ښې ښکلا لري، خو یوازینۍ بس دغه یو بدبختي به ووایو چې سړکونه یې خامه دي او نو بس رفت آمد په دې خاطر باندې ورته نه کېږي، ډېره ګرانه وي. او ځکه که تاسې خپله شاهد یالاستئ چې دا د نورستان مرکزي لاره چې یعنې داسې خرابه ده، نو طبعا نو د ولسوالیو خو به یې ډېرې او بالکل همدغسې ده. او بالکل مخابراتي خبره کې خو ماشاءالله دلته سلام هم وجود لري او افغان هم وجود لري، دواړه مخابراتي شبکې فعال دي او روشن هم دی ورسره په ضمن کې یو څنګ کې. او بیا نو افغان وسیم کې ولا 4G ښه دی چې دا تقریبا یو کال وشو. چې 4 سیم کارت دي که نه، په دې 4 سیم کارتو کې یو سیم کارت کې انټرنیټ کار کوي. نو ولا د انټرنیټ د خدماتو نه یوازې متاسفانه نورې شبکې بې برخې دي، یوازې افغان کې ستونزه حل ده، افغان کار کوي. نو بل دغلته دا د شهرا د مسیر د لارې د اوږدېدو له امله چې کومه دی دلته دا د طبعا خلک ډېر د غربت او فقر ژوند زندگی تېروي، په دې خاطر باندې چې دلته سوداګانې او هغه ټول هر څه ډېر سره په لوړ قیمت باندې دي، ځکه چې کرایي پې ډېره راځي.
نو دغه یوازینۍ یوه لویه ستونزه ده بالخصوص خو د مرکز کې که څه هم په ولسوالیو کې هم په مرکز کې هم داسې غټ دا یوه لویه ستونزه ده دغه عصري هوټلې به شاید ونه اوسي خو بیا هم یو څه ستونزه رفع ده انشاءالله. ډېره مننه. ټوله نړۍ کې همدا اوس زموږ هیوادوال ګوري، مسافر دي ګوري، څه پیغام څه وینا ورته لري؟ کور و ودان سلامت اوسئ. بس ولا څه پیغام به ولرو خو بس همدغه نورستان مشکلات دي او د دغې لپاره دولت هم تصمیم به نیسي خو هم په دې خواب او هیله باندې همداسې پراته یو چې ولا دا لاره به راته پخه شي او یو وخت به موږ هم وکولی شو چې په پخه لاره باندې په پخه پټه باندې لاړ شو تر څو د پخې لارې سره فایبر هم راتېرېږي نو دغه د انټرنیټ ستونزه به هم رفع شي د دې سره او بل به دا د سوداګانو قیمتي چې کومه دی لږ ارزانه شي. بالکل ډېره مننه وروره. کور ودان خیر اوسي. مننه. لیدونکو د نورستان ولایت د پارون ښار دی چې تاسو په دې خپرونه کې وکتلو نو دغه هغه مرکزي برخه د مرکزي چوک دی. دلته ماشاءالله د برېښنا له اړخه هېڅ ستونزه نشته په دې ښار کې. زه چې دلته دغه څو ورځې یم نو برېښنا له اړخه برق له اړخه بیخي ستونزه نشته ځکه خپله دلته نورستان کې برېښنا تولیدېږي اوبه لري خو یوازینۍ ستونزه لویه ستونزه لومړی سړک دی. سړک یې داسې کچه دی وران دی خراب دی چې بیخي حتی د یوې ولسوالۍ څخه چې د یو کلي سړک داسې نه وي او د دې ترڅنګ مخابراتي برخه کې یوازې یو سیم کار دی چې دلته انټرنیټ سم کار کوي او د دې ترڅنګ د سیلانیانو لپاره داسې خاص ځانګړی هوټل نشته خو د ښکلاو څخه د ښایستونو څخه د عجایبو څخه ډک ولایت دی. راتلونکي کې به انشاءالله موږ د نورستان ولایت د کانتیوا ښکلې ولسوالۍ ته ورشو. د دې ترڅنګ شتیوي په نامه یوه سیمه ده چې ډېره د ښکلاو څخه ډکه ده او داسې بېلابېلې نورې سیمې دي. د نورستان ولایت ځانګړتیاوې دي، خواړه دي او کورونه دي. دلته ځانګړي کورونه دي د تختو څخه لرګو څخه د نښترو لرګو څخه ځانګړي وسایل شیان جوړیږي. په دې ټولو به انشاءالله په راتلونکي کې خپرونه ولرو. نو نننۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو ول شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.